خیر کې. हाँ जी अस्सलाम वालेकुम. وعلیکم سلام. په خیر ګلاب شیره څنګه خیر خو دې؟ یاره ډېر وکړېدم ډېر وګرځېدم ګیر چاپېرې خلکو پسې هغه 12,000 روپۍ نه ورکوي هغې پسې مې ډس تړی شو څوک راته سمه لار نه ښیي او چې کوم بینک ته ورشم یا کوم دغه له ورشم نه وی یاره ته ورځه یاره ته ډېر ساده نه په کلي کې زه یم او ته بل پسې ګرځې ماړه پرېږده سړیا نو څه وکړم اوس ته راته چې چل وښیه که نه زه درته څه چل نه ښیم زه بیا درله وکړم د ټولو خلکو له خو ما وکړې ښه تورېږه دا یو کس راته بیا رینګ وکړو یاره بس چې ته راسره خبره کوې وایه ښه وایي داسې کې نو وکړه لکه نه څنګه به کېږي بس داسې کار دی که نه دا غوږ رانږدې کوي پکې د بل نه 6,000 روپۍ اخلم ته خو مې یار دوست دی تا نه به دغه 2,000 روپۍ واخلم او درله بیا وکړم 2,000 روپۍ او که نه یعنې 10,000 به زه والم عایشه بس یو 2,000 به زه واخلم بس ټیک شو دله به درکړم نو ټیک شوه نو بس راکړه 2,000 نو اوس خو راسره چې هلته نه پیسې والم نو هغې کې به 2,000 ته والي 10,000 به زه والم زه دومره شوده یم چې زه به ستا په خولې باور کوم بیا خو بیا ته واخلې او لاغړ به شي نه تاله به تړومبې زه تاله حجرې ته درشم دله به 2,000 درکړم واده ده بالکل واده ده ګورې واده یې رانه کړي بالکل به نه داسې کار دی ګورې داسې تا نه واپس کولی م شم بیا نه صحیح خبره ده خبره ده خان جي بالکل بیا در کوم ټیک ده که نه الله مو مل شه جي الله مو مل شه اوس به ده پسې 2,000 بدله ورکو خو زه چې وکړي راله نو جی بالکل زه به تاسو رابطه وکړم انشاءالله. السلام علیکم. السلام علیکم څنګه دی څنګه یې خیر دی او زه تاسو سره بیا خبر کوم مګر را سره ولاړ دی بیا غپ لګوم تاسو سره ښه او 15 منټه کې تاسو ټلیفون کوم زه ټیک شو السلام علیکم لاله وایه کنه څنګه چل یاره بس هغه پیسو پسې ګرځېدم هغه 12,000 روپۍ نه ورکړي نو زمونږ د کلي مشر نه دی هغه راته ما له 2,000 روپۍ پسې راکړي نو زه به یې دله وکړم نو هغه به ما یې زه به 2,000 روپۍ ورکړم اوس څوک مجبوري ده بغیر 2,000 نه کېږي نه زما پیسې استغفر الله خلک وایي کرونا راله خلک وایي سیلاب راغی خلک وایي زلزله راله نو دا به راځي نه تا تاسې وایي چې زه به له کار وکړم او 2,000 روپۍ به پکې ما له راکړي ما نه وایي ما ته یې وایي اډوانس راکړه ما سره خو اډوانس نشته خو چې دغه پیسې راشي نو 2,000 به تاله درکړم او 10,000 به زه والم و د خدای نیکبخته ګوره دا د هر سړي حق دی هر هغه سړی چې دغه روزګار نشته هغه بې روزګاره دی کار یې په ټپه ولاړ دی بچي ګڼ دي تنخوادار نه هغه له خو د میاشتې تنخوا راځي خو مسله خو د غریب سړي ده زمونږ د که نه ستاسو غوندې خلکو مسله ګوره لالا دا داسې کار دی دا اسانه طریقه ده دا به چاته به یو کور کې خو څوک بچي خو دې سبق وایي که نه سبق بس هغه ته به یو ځل ته په موبایل کې د لزلي کومه که نه د 81 ته به دغه وکړي میسج به ورته وکړي که نه زر ته کوم دا ډایل کومه هغه ته ودارله زوی ته به دوی ودارله بیا ډایل کا دې ته به میسج وکړي که نه دا 81 دی که نه بالکل دې ته به میسج وکړي بیا به د هغه ځای نه به تا ته میسج راشي تا ته میسج راشي تا ته به وایي چې او یاره ته حقدار یې ستا دا پیسې چې کوم دي دا وشوي دا 12,000 روپۍ دي او راشه فلاني ځای نه خپلې پیسې واله دا ستاسو حق دی یو چاله یو ټکه ورنکي یو ټکه لګه د کډیره نه به ورکوم الله دې خوشاله کړي چې دا شان نشي صحیح شو که نه زه به زه ته کور ته لاړ شم او بیا به رابطه کوو که خیر که بیا هم څه مسله و ما ته زما نمبر خو شته که نه او جي ستاسو نمبر ما سره هغه بیا ما ته ټلیفون وکړه او هېڅ خبره نشته ځه الله دې مل شه خیال کوه ګاډی دې ونه وي ښه او ځه وروره زه داسې خبرې کوم ګورې ملګرو دغه حال دی دا زموږ د کلي زموږ د علاقې زموږ د وطن دا ساده خلک دي او دغه شان تیلهدار خلک به واوري لکه دا وختي چې د سړي ورته ویل چې ماله پکې 2,000 روپۍ راکړه ماله پکې 3,000 راکړه او دا آسان کار دی زه به له پیسې روباسم نو خیال کوئ ګوره داسې ټګانو نه د داسې دوکهبازو نه د داسې 2 نمبر خلکو نه ځان بالکل وساتئ په دې کې هېڅ سفارش نه چلیږي هېڅ خبره نشته کمپیوټر ته به ستاسو نوم وخیږي 81 باندې میسج سند کوي ستاسو چې حقدار یې ستاسو ډیټا به وکتلی شي تاسو به پوره انشاءالله چې دغه پیکیج به تاسو ته میلاویږي کم خلک چې د دې حقدار دي کم خلک چې بې روزګاره دي د چا کار نشته د چا بچي په کور ناست دي دوی په خپله په کور ناست دي نو دا د دغه خلکو حق دی د خلکو حق مه وښئ د خدای نیکبختانو دا ساده خلک دي دا پښتانه دي دوی له دوکې مه ورکوئ که په دوی لاس نشي راښکلی د رحم نو کم از کم دوی سره بدرحمي مه کوئ دا خلک وبخئ په سیلاب کې تاسو ووالل په زلزله کې تاسو ووالل اوس دا کرونا دا وبا راغلی په دې کې تاسو وښئ نو لږ د خدای نه وویرېږئ
او په دې خلکو په دې پښتنو باندې رحم وکړئ. تاسو ډېره زیاته مننه. الله مو خوشحاله کړه.